د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر نن په خوست کې د یوې دیني مدرسې په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي اسلامي امارت د ښه سیاست په پایله کې له منځوي کېدو ژغورل شوی دی. نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د اسلامي امارت د منځوي کېدو هڅې یې کولې اوس خپله منځوي شوي دي. د دنیا سره د منګه روابط هغه حد ته رسېدلي د دې په عوض چې منګه خلک کونج ته کې خلک هم کونج ته کړي دي. هغه څوک چې غواړي چې منګه د انزوا خواته بوځي هغه په خپله په انزوا کې قرار لري. دنیا په بې اعتماده ده، سیاست باندې هم اعتماد لري. پوهېږي چې د پیسې خلک یې که چا پیسې درکړلې د هغې سره مشنعي را روان ده. نه مسلمان اعتماد په کوي نه کافر اعتماد په کوي. اسلامي امارت هغه نظام دی چې د دنیا مسلمانان کفار ورنه مطمئن دي چې داخل د وعدې او د وفا خل دي. نوموړي دغه راز ویلي افغان کډوالو ته دې په سپک نظر ونه کتل شي او پرېښودل شي چې دوی په خپله خوښه هېواد ته راستانه شي. نوموړي ویلي افغان کډوال په کوربه هېوادونو کې خپل کاروبارونه لري او ټینګار یې کړی چې د همدغو کډوالو له ورکړل شوو مالیاتو دغه هېوادونه آباد شوي خو اوس ورسره ناوړه چلند کیږي. نو افغان مهاجرینو ته د څوک په سپک نظر نه ګوري. دا درنده خل دي، باعزته خل دي. موږ د خپلو ګاونډیانو او د ټولو دنیا نه که د موږ مهاجرین په اسلامي نړۍ کې چېرته اوسېږي، اروپایي ملکو کې دي، عربي نړۍ کې دي، په امریکا کې اوسېږي، له ټولو نه غوښتنه دا ده چې زموږ مهاجرینو ته په سپک نظر مه ګورئ. پرېږدئ چې دا په خپل داوطلب ډول په خپل شکل افغانستان ته راشي. او موږ د خپلو مهاجرینو نه غوښتنه دا ده چې خپل مالونه خپل حسابونه چې وسم کې تصفیه یې کوي په ښه عزت خپل ملک ته راشئ چې د بې عزتۍ نه وساتلی شئ. تر اوسه پورې چې څومره خارجي ملاقاتونه ما د دنیا د ملکونو سره شوي هیڅ چا ته موږ دا سر نه ده ښورولی چې مهاجر په زور راوشړه. دا موافقه موږ د هیڅ چا سره نه ده کړې. د هر چا نه زموږ غوښتنه دا ده د مهاجرینو په رابطه باندې قانوني مهاجرین چې پرېږدئ چې مهاجر په خپل شوق باندې راشي، په داوطلب ډول باندې راشي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر زیاته کړې اسلامي امارت دا مهال په سیاسي، علمي او اقتصادي برخو کې د پرمختګ په حال کې دی. نوموړي ټینګار کړی چې د یادو برخو پیاوړتیا د هېواد د ثبات او ځان بساینې لپاره مهمه بلل کیږي. دا قسم د ملک د استحکام دپاره په اقتصادي او سیاسي میدان کې هم امارت الحمدلله مخ په ترقۍ روان دی چې دا ملک په علمي میدان کې هم مضبوط شي، هم مدارس، هم پوهنتونونه کارونه اخته دي روان دي. حتی امیر المؤمنین صاحب د موږ د عالي تحصیلاتو وزیر صاحب له قوله ورته اجازه یې کړې چې که په ډېر قیمت باندې کېږي د بیرون نه استادان راولئ پوهنتون ته چې د محصلین دلته خپل تعلیم زده کړي، په نورو ځایو کې د اثر لاندې رانشي. په اقتصادي میدان کې په دا 4 کاله شاوخوا کې هغه کارونه وشول چې په 20 کاله کې د جمهوریت په دور کې هغه خدمات افغانستان ته نه دي شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو وضعیت په یو شمېر کوربه هېوادونو کې له جدي ننګونو سره مخ شوی او د جبري ایستلو محدودیتونو او ناوړه چلند راپورونه زیات شوي دي.